چارلی چاپلین وایي کوم وخت چې ماشوم وم د مور په څنګ کې ویده کېدم او هره شپه مې یوه غوښتنه کوله. مثلا داسې ارزو مې کوله چې د نړۍ غټ تفریحي پارک ته لاړ شم. ویل به یې هلته دې بیا یم په دې شرط چې ویده شي. یوه شپه مې له مور نه پوښتنه وکړه که لوی شم ارزوګانو ته به مې ورسېږم. ویې ویل رسېږي په دې شرط چې ویده شي. هره شپه په دې خوشحالۍ کې ویده کېدم. کله چې لوی شوم ارزوګانې مې وړې او کوچنۍ شوې. تېره شپه مې مور په خوب کې ولیدله. پوښتنه یې وکړه اوس هم مخکې له ویده کېدلو د خپلو ارزوګانو په اړه فکر کوې؟ ورته مې وویل د شپې نه ویده کېږم. ویل یې نو څه ارزو لرې؟ ورته مې وویل ته دلته اوسه نور هیڅ ارزو نه لرم. راته یې وویل کوشش کوم په خوب کې دې راشم په دې شرط چې ویده شي.